د هرات ښار په زړه کې د نقاشي او میناتورۍ د زده کړې هغه کارګاه چې یوه ښځینه هنرمنده یې د چارو مسؤلیت پر غاړه لري. خدیجه امیدي د دغه کارګاه مسؤله ده. دا وایي یو کال وړاندې یې یاده کارګاه د ښځینه‌وو لپاره پرانیستله ترڅو هغه نجونې وکولی شي د میناتورۍ او نقاشي هنرونه زده کړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کړې نیمګړې پاتې دي. د هغه په خبره په یاده کارګاه کې ورسره دم ګړی نږدې 10 ښځینه زده کوونکي په بېلابېلو وختونو کې د نقاشی او میناتوری زده کړه کوي. ما در چند بخش فعالیت داریم: آموزش طراحی، رنگ روغن، آبرنگ و مینیاتور که در هر بخش شاگرد داریم، ولی بیشتر شاگردان ما در بخش طراحی هستن و کار سیاه قلم انجام میدن و تقریبا حدود 15 یا 20 نفر. البته تعداد شاگردا گاهی وقت زیادتر گاهی وقت کمتر. دلته په دغه کارګاه کې د هنرونو په زده کړو بوختې نجونې خوښې دي چې د هنر د زده کولو زمینه ورته برابره ده او کولی شي چې د هیواد یو با ارزښته هنر زده کړي. دوی وایي اوس یې کارونه د پخوا په پرتله نه دي، ځکه هغه نندارتونونه چې وړاندې به د نقاشي او میناتوري د هنرونو د نندارې په موخه جوړېدل اوس نشته، چې د دوی په هنري کارونو یې زیات تاثیر کړی دی. با مدت 6 سال میشه که من هنر رو شروع کردم و خوشحالم که به این راه قدم گذاشتم و خیلی علاقه دارم که بقیه دختر خانوما مثل من بیاین و از هنر خود استفاده کنن. به حکومت قبلی حداقل نمایشگاه‌های برگزار میشد که ما با اونا اشتراک میکردیم، یک گوشه از زندگی میتونستیم با هنر خود بچلانیم، ولی فعلا محدودیت‌ها خیلی زیاد شده. از لحاظ مالی اصلا ما هیچ نوع انگیزه نداریم برای کار کردن به هنر و هیچ نوع نمایشگاهی هم برگزار نمیشه برای حمایت از هنرمندان. همداراز په دغه کارګاه کې یو شمېر هغه نجونې چې د ښوونځي او پوهنتونونو زده کړې نیمګړې پاتې دي له سرپرست حکومت غواړي چې د زده کړو زمینه د ورته برابره کړي ترڅو خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. در آغاز بسیار ناراحت شدم بخاطر از اینکه پوهنتون‌ها بسته شد و ما نتونستیم تحصیل ادامه بدیم، ولی به نظرم نباید انسان‌ها خود محدود کنن به شرایطی که اجتماع برای از اونها به بار میاره، بلکه خود آزاد احساس کنین، رویاهای خود دنبال کنین. همیشه یک راه که بسته میشه، راه بعدی به خاطر ادامه دادن او راه، به خاطر ادامه دادن مسیر شما برای شما وجود داره. له هغې وروسته چې د نجونو پر مخ له 6م ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي، ګڼو یې بېلابېلو هنرونو ته مخه کړې ده او په یادو برخو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري.